امام غزالی رحمت الله علیه مبارک را روان شو. یهودیانو باندې شپه راغله، خوب باندې وددي، دا خوب ګوري، خزه خوب ګوري. موسی کلیم الله علیه السلام سرداری کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لاسونه ورکړي دي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دروازے تر آگئے. موسیٰ کلیم اللہ تے تپوس کی اے دا اللہ حبیبا کم خوازی وی اے دا اللہ کلیم آستا امتی باندی نہر دا زی تپوس تر آغلمان. موسیٰ علیہ السلام مبارک میں سرداری کونین توئی زستا دا امت شکریہ دا کول دا پار راغلے ایمان. آغا یہودی خوب گوری، خزے خوب گوری چھ موسیٰ علیہ السلام او سرداری کونین دوار رال. موسیٰ علیہ السلام ورت خوب کی ہوئی اے بچیا کما خوشحال والغوارے دا دی نبی پلاس باندی بیعتو کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو خبر استا سے مخ کے عرض کوم او مخ کی جمعبان منگ دا وعدہ کرے وا چرا روانی جمعی تبا دا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حالات زندگی قبل النبوت آغا ذکر کی گی. بہرحال اللہ دی مالا و تاسطول توفیق در نصیب کی. انشاءاللہ منز بزمانگا پو ماغا ٹیم چی ما کم خبر کرے وا انشاءاللہ یوانیم بجبانی با انشاءاللہ بیان بس کو انشاءاللہ. رنو انسان پا تمام مخلوق کی دا دیر مکرم او افضل ترین مخلوق دے. دا سمر کائنات چی دی اللہ ملائکو تا دا اعزاز ندے ورکڑے انی جاعل فی الارض خلیفہ چی فزمکہ باندی او نائب گرزوم خلیفہ گرزوم نو اللہ دا خلیفہ و نائب دا جناتو نا انتخاب نکو. اللہ جل جلالہ دا نائب دا پرشتو نا انتخاب نکو. اللہ جل جلالہ دا نائب دا انسانان نا انتخاب فرمائلو. طولو الحمدللہ. نو معلومی کی دا چی انسان دا دیر لوی کرامت خواہن دے. ذکر چی یو سڑے یو منصب چاہتا ملاوی گی نو دا آغا پا قابلیت ملاوی گی. نو بیا دا قابلیت کلا کلا دا انسان خپل کمالوی او کلا کلا پرزاو نوی ورباندی. نو پا منگا او تاسی باندی دا دا اللہ جل جلالہو پرزاو نوا احسانیو چی خودے پاک انسانان پیدا کرو. طولو الحمدللہ. بے انسانانو کی اللہ جل جلالہو تمام پیغمبرانو کی اللہ زمانگا استاسی انتخاب پا امت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیو. اور انہوں زمان دا نبی شان اغدیر اچت دے. ہر نبی تا اللہ خپل مقام او مرتبہ او منصب پا خپل زیور کرے. دی وجنا یو یہودی راگیو نبی علیہ السلام تے شکایتو کو خپل بیان موضوع ترازم انشاءاللہ. دخپل نبی عجز انتہائی زمان دخکل پیغمبر انتہائی عادت کریمہ اگر کی عاجزی ہوا. داعی دا امت دا نبی علیہ السلام کی با عاجزی ہوئی منگا دے اللہ تاقی داعینو کراولی کہ عاجزی ہو تکبر انو اللہ پا تکبر رزت خپا کی گی. اللہ جل جلالہ ہوئی بندہ دا صادر زما دے تب اخپی نرادن نکے چی چام خفی وردن نکڑی نو اللہ آرام تا ندے پری خودلے. فرعون خفی دانا نکڑی نو اللہ تباہ و برباد کرو. نمروز خفی وردانا نکڑی اللہ تباہ و برباد کرو. شیطان خفی وردن نکڑی اللہ تباہ و برباد کرو. انسان دا عجز اظہارو کو اللہ جل جلالہ لوی مرتبہ و شان ورکو لوی مقام ورکو. نظمون دو کل نبی طبیعت کی عاجزی لی رضیت ہوا انتہائی عاجزی و پکی. نو یہودی را گئی دو کو نو سردار دے شکایتو کو
ویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستا امتی زپ سپیڑ باندے وحل ایما ستا امتی ما تپ مخ باندے گزار را کڑے دے زتا تراغل ز یہودی ایما ز محمدی وحل ایما زما فریادور دو کون سردار مبارک میں صحابی تا آواز کی اے صحابی راشا تا دا یہودی ولی وحلید ورتوی فداک ابی و امی یا رسول اللہ ماول جنابی محمد الرسول اللہ افضل دے بہترین دے دول زما پیغمبر موسیٰ علیہ السلام افضل و بہترین دے ماول نظما نبی اچتے دول زما موسیٰ علیہ السلام اچتے اس ما والا پدی مخصہ پیڑا وارکڑا دو کونو سردار میں یہودی کینو ورطوی اے دخد بندہ دا خود دے صحابی نظر دے مانت بوسو کا یہودی سرلان دی کڑے دے او جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ورطا لگیش ورطوی طول پیغمبران با اللہ رب العالمین تا طول پا عاجزی والآری ما با سجد لگولی اللہ تبد یو افتی پا حساب باندے پا سجد باندے پروتیم قیمت پا ورز باندے سمرا دیوی افتی پا حساب با ز پا سجد پروتیم ما تبا اللہ رب العالمین حکم کی اے زما حبیبا سر مبارک اچت کا زب سر اچت کما ما تب رب العالمین ہوئی آغا گوری دغا سوک دے زبم یا اللہ دا خو موسیٰ کلیم اللہ دے اخو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ براتا وہ زما دورور مقام ہو خی گوری خواہ ما تاستے و جمعہ ویلیو کہ تمام پیغمبران بروانی چاہتا سرداری کونین تا موسیٰ علیہ السلام بوئی دا پیغمبران کم خواروان دی ہوئی دا دو کون سردار تزی موسیٰ علیہ السلام با دا عرش مبارک اخفا مبارک پریدے و منڈے بکی لیکن نبی علیہ السلام دی تسوئی وی گورا طول پیغمبران با سرون لان دیوی زبن پا سجدہ پروتی موسیٰ علیہ السلام با دا عرش خپنی ولی او دڑی روی مقام خواهن دے او گورا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ہوئی زما کلیمہ تا زما کلیمی اللہ وسر خبری کری گورا موسیٰ علیہ السلام معشومتوف کی اللہ داغی سنگ انتظامو کو صندق کی او ساتلو دخ پل دشمن پکور کی رالوی کو دا باچا خزے ورطا مور کڑا خبری ورطا شروع کری اگا یہودی گیلر آوڑے وا یہودی گیلر آوڑے وا نبی علیہ السلام ورطوی تو خجار ماتو گورا اگر ورطوی اے دا اللہ نبی واقعی چی نبوت یو لئی انعام دے اللہ حق چاہتا ورکای چی دا غسینہ دم رغٹوی تا دا چی اللہ دا پیغمبری در کرے دا ستا کمال انتہا دا ستا دا عزت او دا مرتبی تا تا اللہ دم رلوی شان در کرے تا خو زما زر دم را خوشالکو ورطوی موسیٰ علیہ السلام ما سر سمر بینوا او ما تا سمر گران دے گورا موسیٰ علیہ السلام با دا عاشوری روجنی ولا زیمنی سمخان خبری ورطو کردی اگا یہودی موسیٰ علیہ السلام بانے چم ایمان رلرلو اگا دا نبی علیہ السلام مبارک پا در حضور کی عرض کی یا رسول اللہ کورتا زم آو چی کورتا لانم واپس تالا پیغام روڑما نبی علیہ السلام وی لارشا زما ضرور بچیا زما ضرور بچیا یعنی دا موسیٰ علیہ السلام دا زوی انتخاب ہو کورتا چی موسیٰ زما رور دے تا دا غزوی لارشا وی اغا چی لارو ثابت خاندان چی دا غی سمرو ٹولی پا ایمان بانی اللہ مشرف کر دا دا نبی علیہ السلام انتہائی عجز دے اصحابی تے او فرمائی
تا ته الله جل جلاله په دې خپل اجر درکو. دا غلط لګي دا راځي چې ما خو لګا دا ډېر غلط کار وکړو. ته نبی علیہ السلام څومره مینه ور سره وکړه. حضور پاک ورته فرمایي تا ته الله په دې مینه اجر درکړي، ما ته الله رب العالمین په دې دعوت ورکولو اجر راکو. کته په سپېړه نه یو هله دله په د هدایت دروازه څنګه ملاو شوی نو وسیله او باندې ورته ستاد غوسه او سپېړه شو. زمونږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم عادت طیبه مبارکه داو چې همیش به لري سوچ کولو چې زما امت ډیر وي، زما د امت کثرت وي، زما فخر کوم. او به نبی علیہ السلام فرمایل زدا ابراهیم خلیل الله علیه الصلاۃ والسلام نو سیما خما ته الله درجه را کړی، خو زه په دې باندې فخر نکوم، زه د خدای بنده او نبی ما ته په موسی علیہ السلام الله درجه را کړی، خو په دې فخر نکوم، زه د الله رسول او نبی د الله بندایم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله دومره لوی شان ور کړی، د هر نبی شان داغه معجزات په خپل خپل ټیم ښکار شوی. د بعض انبیاو لکه د حضرت موسی کلیم الله علیه السلام کرامت په ماشومتوب کې ښکارا شوی، یو ځل یا درې ځلې او زیات نه زیات و ځلې. عیسی علیه السلام کرامتونه خرق العادت کارونه هغه ملاو شوی یا 15 یا 9. سردار کونین صلی الله علیه وسلم ولادت با سعادت د هغې د ورځې د چې تر څو بیبي امینین علی دنیا له تشریف آوری نه وکړي، ظهوري نه شوی، د هغې شپې نه دا علامات بخکاره کېدل، مختلف خوبونه. به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حلیمه سعدی په کور کې ما تاسو ته مخکې جمعه باندې خبره وکړه. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 میاشتو د پاره بیبي حلیمه به بوتلو واپس راوستو. هغه څنګه راوستو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه د سینې مبارکه اپریشن شو او خپل خاون سره دا مشوره وکړه چې نورې دلته نه پریدو بوزیا اسنا چې زمونږ دا محبوب ترین معصوم له تکلیف ونه رسیږي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات اقدس با برکت د ډیرو برکتونو خاوند دی. ورنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سره مینا محبت دا ګوره ایمان دی، دا ایمان دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د زرم په سره کې لګوند کې به ادبی راغلا د ایمان تمام کوا. دیو جنا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تعالی دومره مرتبه ور کړی ک یو سړی د الله په وجود کې خبرې وکي او توبه او استلا الله ورته عفو کوي. او چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذات اقدس با برکت کې ورانی خبرې وکړي نو الله د هغه توبه او ایمان به نه قبلې ګوري. دا یاد ساتي، دا مسله یاد ساتي. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي معارف القرآن کې چې کوم سړی د سردار کونین په ذات اقدس با برکت کې بے ادبی وکي، الله رب العالمین هغه ته ایمان په توبه سره نصیب کینا. ګوره یو سړی د موسی علیہ السلام په دین دی، وی فرمایل اس عیسی علیہ السلام راغی، په عیسی علیہ السلام ایمان وروړو، یا د موسی علیہ السلام په دین باندې ایمان. عیسی علیہ السلام مطالبه وکړه، ایمان را نوړلو، د عیسی علیہ السلام نه انکار وکړو، دا سړی کافر دی. یو سړی د عیسی علیہ السلام نه انکار کړی دی او په جناب محمد رسول الله ایمان وروړ، موقع ورته ملاو شو. اوس د عیسی علیہ السلام دین نه انکار وکړو، نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړو. او چې ایمان راوړو ول چې عیسی علیہ السلام د الله نبی دی، موسی علیہ السلام د الله رسول نبی دی، خو بهرحال هغه وخت کې ما ایمان په عیسوی دین راوړو، اوس محمدی ما پیغمبران ټول منم، دا سړی مؤمن دی بالکل په اتفاق د ټول امت مسلمه سره. یو سړی وای
ایمان راوړو یو دمې د الله نه انکار وکړو خدای نه منم بل ورځ ذهن ورته راغی دا مې څه بد وکړل واپس ایمان راوړو لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان راوړو ایمان قبول دی بس یو سړی اول دومره اول د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په ذات اقدس کی کلمه اولوستلا چې لا اله الا الله محمد رسول الله خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې بے ادبی وکړه غلط خله استعمال کړه د دې سړی نه ایمان قبول دی او نه اقرار قبول دی او نه په توبه باندې دا ایمان را واپس کیږي دا برکت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دیکھیے یو خبر درته کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجود گرامی چې کله مکه مکرمه ته پلا را روان دی د حلیمی سعدی د کورنا نو یو ګډبا هغه ګډي سره ولې چې ویل دلته دې زنانه باندې چتر ورېز را روان ده فورا ورته ذهن تراغله چې یاره چې هر څوک دي د خلق د کمال نه خالی نه دي څه کمالات پکې شته دي رونو قسم دې زدا خبره کوم چې زمونږ د جمعات الله آباد کو دا نوم د برکت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د رحمت للعالمین د برکت الله آباد کو قسم په خدای د هر جامعه کې چې یو کوټه څوک جوړی کنه نو د اراکین یو ورای د مولای بل رای د ناظم بل رای د مقتدیان بل رای ما ته والله کې پته لګي خو چې ار یو ملګری راځي د دې ځای ناراضي د دې سره ناراضي زړه دلته پریدي جسد اعلان شي روح یې مون سره جسد اغي سره چې کله روح وغواړي جسد خو به د روح تابع پوند باندې راځي دا برکت د نبی علیہ السلام د نوم مبارک دی ټول وای الحمدلله قسم دې نوم کې دومره برکت دی دا خضړې رو خيارو سړې ډېرو خيارو وی فرمایل چې دا کوم ورځ را روانه ده دا کوم صادر چې را روان دی والله العظیم دیکھ یو صاحب کمال گڑبڑ آگے ادری دل آواز کی السلام علیکم اوی ورتوی وعلیک السلام ادری دل دعا ورتوی اے دخد بندگانو تاسبانی وریز را روانا دان بی بی حلیم سعدیہ و تفرمائی دا وریز زمن کمال ندے دا برکت دی بچی دے اے گڑبا کلچ دی زمن کور تراغلے دے زمن کور کے اللہ بغیر دی ڈیوین درنا انتظام کرے دے زمن کور لدا سی شخصیت راغلے دے من کور تبیا ڈیوی تتیل راوڑی ندی بس دا سرنا رنا دا گڑبا ورتوی دا بچے لگ ما تراک وہ خیار دیکھنا آغا گڑبا پلاس کی گو نیولو شنڈی مبارک باندے ورت شنڈی لگو لے یا اللہ سا مبارک شنڈی دی یا اللہ سمر مبارک سردار کونین مبارک تی شنڈ مبارک باندے بابا جی خپل شنڈی مبارکی لگو لی دی او سترگنے ورسر اخ کے راغ للے ورتوی اے تروری اے روانی ملمنی دو خدے درزاد پار دا بچے لگ ماتا ٹیم دا پارا راکا زمان خیمہ کیو بیمار پروتے دا دی معشوم بدن ٹول شفا شفا دا یا اللہ من کی اغا ادب راولی یا اللہ من کی اغا یر و خوف راولی بی بی حلیمہ ورطوی زیدر کو مناسبم در سر زمان وی کتر اثر لارے خوڑے رکھا دا دیر غٹکار وہ کی ذکر چی زمان بیمارم زنانا دا زمان بیمارا زنانا دا ٹکی گی نا دا دماغو تکلیفی بیل دے جبائی چکم دے اگا انخلی خبری کولے نشی او دخپو حرکت امدمین زلا سرداری کونین مبارکی غیق کی نیولے
بی بی حلیمہ سعدیہ ورتوی مبارک دیشا اس بستا بیمار کے اللہ بیماری نہ پاتی کئی سرداری کونین غیقین والے او سرداری کونین مبارک میں بی بی حلیمی تگوری دا بلچہ غیقی تلاڑو سرداری کونین علیہ السلام وچی کرن لاڑو دا حضور علیہ السلام عمر دا 2 کالو پاندازہ دے خو عادت طیبه داسې ده لکه د شپږو د 5 کالو چی وای دا ماشوم چې داسې انداز کې هر سړی ورسره مینه کوي جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه لیکلي وای دا بیمار چې دا ولیدلو وای एकदम د دې په کتو باندې پکې حرکت راغی او وای आवाज وکړو چې دا بچي خو لګ ما ترانه زده کوي وای سرداری کونین د حلیمه سعدی رضی الله تعالی عنها د غیګنا خپل ټوپ کړل او د دې بیماری زنانه غیږي ته ورغی وای دا خوریر مینا ناک ماشوم دی دغه خو انتهایی مینا ده دغه خوریر زیاته مینا ده نو هغه چې دماغ تکلیف ورسره د دې د ملاقات سره الله د دماغ تکلیف ختم کو خپې غونډولې نشوي هغه خپې را غونډ کړي او سردار کونین مبارک دی داغه د واله لاسونه مبارک راواغستل او په دې خپل خپو باندې دا سراغ کړ حضور علیہ السلام مبارک چې کله تر روان دي نو غزنان یا په خیمه کې پرتاو یا بهر د نبی علیہ السلام سره سو قدمونه کې خدل کله چې حضور علیہ السلام حنین تراغه غرض مدادي आवाज ور تراغه اے د الله حبیبا دلته یو بوډا پروت حرکت کولې نشي قطا غاری استاسر ملاقات کول غاری رحمت للعالمین تبوک غزا کی ستڑے همو د حنین غزا کی ستڑے همو تکلیف مورترسید لیو عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی وی سرداری کونین حنین پا غزا کی سو ظلما اولی دل چی دستر گنیا اخکرالی دا صحابی وی زور تر آغلم چی حضور علیہ السلام لتکلیف مورکوا پریگ دا چی نبی علیہ السلام مبارک میں پا طبیعت بانی خڑوار رانشی لیکن آغا دو کسان رال ورتوی آغل تا بودا پروتے حرکت پا گشت دینا او سرداری کونین غاری سرداری کونین مبارک میں رحمت للعالمین دے کہ اللہ رب العالمین دے نو دید پار رحمت للعالمین پکار دے نو انتخاب اللہ دا جنابی محمد الرسول اللہ کرے ورحمت للعالمین وی چاسر بحث مباحث مکوئی زکستڑی ما انبیائی کرام استڑی کی گینا ما تک سوی خیر دے خوز بچاتم دتلون انکار نکو مان ورتوی کمزے پروتے ورتوی اید اللہ حبیبا آغی خیمہ کی پروتے خپیکار نکی بدنی ضعیف دے خوچستا باندی نظر پرے وطلے دے دسو رزنے تاتدالا رسار لے دا سرداری کونین مبارک ملال لو ویلی دل آغا بوڑا انتہائی کمزور ہے خواتے تو الکان زوانان ناس تھی عمر نے دیر تیر شوی دی سردار کونین مبارک میں تھی تپوس کی ورتوی اے بابا جان تو خمات آغا گڑ بخکاری چی ما شمتوب کی تاثر زمان ملاقات شوئے دے سرداری کونین مبارک دزان سر انی ولو ورتوی یا رسول اللہ اید اللہ حبیبا ما بانی دا مرگ تیرے رال ما بانی دا مرگ چکرون رال زمرگ پر خودلے نہیں ماں لیکن ما تیو خونستا دا شندو نا ملاو دے اے بچڑیا دا خدے درزا دا پارا بیا اغا شنڈی را نزدیکا چی اغا خونتی نبی واخلما سرداری کونین مبارک میں وہ تو فرمائل اے بابا جانا ایمان درا وڑے کنا ورتوی زما ایمان اللہ تا تساتلے دے
رنبه دی شنڈی را کاچ زیخ کل کما بے پرات کلمہ توحید آیا آغا بوڑا بابا پروت او سرداری کونین مبارک میں ورتا دو حنین دا غزان واپس را روان دے سردار کونین مبارک میں ورتا کلمہ توحید بیان کرا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ سردار کونین مبارک میں ورتا کلمہ بیان اولا حضور علیہ السلام ورتا مولی سے مخکرہ دے سرداری کونین مبارک ورتا کلمہ بیان اولا او بوڑا بابا اغاد ایمان اقرارو کو ویول چه لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام دا ایمان اغا عظیم دیو بابا تا ورکڑا بابا اللہ رب العالمین پا ایمان مشرف کو دا حنین بعد راغلی مجاہدین ستری اوستومانا کہ یو طرف تا مالی غنیمت راغل دے بلا فتح شوی دا بیزی دی گڑی دی چیلی دی قسم قسم غنیمتون دی لیکن سرداری کونین دا دی بوڑا بابا سرناستے بار نہ خبر راغے اے دا اللہ حبیبا بار وفدون والان دی تا سر ملاقات کی گی ورطوی انتظارو کی جبرائیل علیہ السلام راغے جبرائیل علیہ السلام فرمائن اے رحمت للعالمین زمان اللہ رب العالمین دی بابا مرگ ستا ملاقات تا اسار کڑیو اللہ جل جلالہ دا مرگ فیصل کڑے دا عزرائیل علیہ السلام را روان دے بابا توی اے بابا جی جنت دی مبارک شاہ ایمان روڑلا عزیزانو سرداری کونین میں اعلان کئی صفونہ برابر کئی حضور علیہ السلام پا دی بوڑا باندے خپل صادر مبارک واچولو سرداری کونین مبارک میں فرمائل دو کسانو ترب العالمین دا ملائکو پلاس غسل ورکڑے دے یو داغین داغ بوڑا بابا دے بس یا 15 منٹ اولان دی ایمان او یا 15 منٹ بعد روح علین مقام تلاڑو عزیزانو نبی علیہ السلام میں جنازہ اکڑا او داغی قبر روڑو اللہ دی منگا ہوتا سے ٹول بوت للے کی خدیفہ دی زمنگا ہوتا سے جعرانی کی داغین عمرہ بار بار نصیبو گرزی کو جعرانی کے دے لاستا قبرستان دے پا دے قبرستان کی سرداری کونین دو حنین دو زخمین نچکم خلق شہیدان شیو داغین اوران دی دا بابا دفنو کو یو صحابی را دے و یا رسول اللہ کاش دا دی بابا پا زیبا دی زو وفات شوئے نبی علیہ السلام تو فرمائل چاچ ما سر ما شمتوب کی دزرن امینہ کرے وا اگا دغا باباو چی اللہ ایمان تا امانت ساتلو وی دغا بابا پٹولو صحاباو کی دا دیر لی عمر خاون چی دا نبی علیہ السلام پلاس دا پرشوے اگا دغا بابا جو دا ابو عبداللہ نبی علیہ السلام ورطا دریز علی دا الفاظوال اللہ دی تان رازی شی وی چی کلی دا دینا کفن مبارک قبرستان تا دیخ کتا کو دا اللہ مخ مبارک ورطا کلاو کو وی خاندلی اخلی دا خاندان ڈکوا حتی تر دے جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی سمر صحابہ کرام پا قبرستان کیوں طولو غگونو تا اللہ دا دی خاندارا او رسولا نبی علیہ السلام نے صحابہ تا پوس کی یا رسول اللہ وی دیتا اللہ جل جلالہ دا رحمت غیب کولا اکڑا اللہ دی منگا اتاستا خپل دا رحمت غیب کی زیرہ نصیب کی او دا ارا عزیزانو چو منگا اتاسی دا نبی علیہ السلام واقعات بیان اول مقصد نہ دے دا نبی علیہ السلام او دی حالاتو تا گورا یو خواہ امیر کمانڈر قائد او بیا دا وقت لوی نبی او رسول او پدا سے حالات کے سترستو مانا پدینت نرے ورغلے پدین نیت ورغلے چی دی بوڑا بابا ورز دا قیمت باندی گلون کی چی ما تا چا دین خبر ندارا رسولے نبی علیہ السلام لارو نن موتانا نن دا دین کارداسی شاعتا پاتشو بلکہ منگویو یرا داخو اگدی معاملی دی بچ خدای چاہتا ہدایت نہیں کرے استاو زما پا خبرو دا تسوے قسم بے چا اللہ لا خبر قبولی دیر لوی انقلاب اور باندے راولی امام غزالی رحمت اللہ علیہ حج تروانو دا خبر بار بار زکم چی امام غزالی رحمت اللہ علیہ
داغي واقعات ډېر ګورم. حج روان مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه مبارک لیکلی وی حج روانو چا ورته ویل چې ستاسو خو بشپر راځي پلان کې ځکه خو غټوله محله د يهوديانو ده انت ټول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخالف پراته دي. امام غزالی رحمت الله علیه ویل دا خو د خدای ډېر لوی احسان را باندې وشو چې زما شپه الله په يهودو کې راوستا. ورونو ګوري د علماء ډېر لوی شان دی دا چې عالم تا خدای پاک کوئی انما یخشى الله من عباده العلماء. علماء زمانه زما په بندګانو کې یریدونکي خلق دي. دوی سره بل فکر خو نه دا فکر ور سره نه چې د بادشاہ شموزه دي چې کوم دی بادشاہ یو وخت هم فیصله وکړو نه دا بادشاہ دا څه شه دی دا 15 کالو بادشاہ او دا خدا دا 15 کالو بادشاہ دا د جمی روز ده بس جسو خبرې کې چې یو پهله چسکي او بل ډکه مازیګری څو بازار خبرې کې 15 کال به زموږ د عمران خان بابا هم تیر شي به بل بابا ورپسې راشي نواز شریف بابا لاړو دا غن وړاندې هغه بل بابا لاړو بیبي لاړه ټول لاړه دا به ورپسې سي. دا خو د دنیا دا حکومتونه دا ټول نظام د الله دی دا الله چلی او دا چې چلی الله د چا د برکت چلی خو مونږ پویګو نه الله دې مونږه پوي کی الله دې مونږه پوي کی الله دې مونږه پوي کی. امام غزالی رحمت الله علیه دا خو ډېر لوی خوند وکړو شپه راغله امام غزالی رحمت الله علیه تمرګرو انتظام کړي اور جماعت کی امیر وی داغه بیا مرګری وی خادمان وی امام غزالی رحمت الله علیه ته روټي برابر کړه چې روټي ورته برابر کړه امام غزالی رحمت الله علیه مبارک روټي ونه خوړل وې روټي نه خورم روسته خورم دام سخت امتحان دا چې ټول ورځ دې مزل کړي او خو وګه مې وته روټي د تبلاو شي او زین خورم روټي خورم نه خورم روټي اورېګا تاسو خپل روټي خوري ما ته روټي راځه زما لکار دي بدا سه لاړو محله باندې لومبي کوړتا دروازه وټکول چې دروازه وټکول داسې معمر سړی ورته راووت څوکې هغه ولزه د خدای بندایم د تراغلم مسافرم روانم حج ته نو موږ سره د سکار دی وير راغله مستاسه د ټولو کورونه ملوګي او کتل خوستاسه کور کې اور بل نشو منګه د مازیګر نه راغلی او ما خامنه د هر یو کور نه لوګیرا اوچتیږي خوستاسه د کور نه لوګیرا اوچت نشو تاسو په کړی هغه ورته وی چې یي مسافر او کور ته پوس کې زما د خدای بندا سکه زما د کور ته پوس کې وینا اسی ته پوس به در نه وکړو سم په کړی کنا تاسو څنګه ترتیب برابر وي اورته وی اے د خدای بندا زما دی پر عبد موسی علیہ الصلوۃ والسلام قسم وی زمن بچان مہر پرات دی سم خړلې ندی سوال کوله شونا زګه زمون په خاندان کې دا ډېر لوی عیب دی زګه ټول کورونو کې اور بل دی ما اور د صد پار بل کړي. امام غزالی رحمت الله علیه خپل طعام راوغست ورته وی دا طعام وال تاسو ور باندې خپل ټیم تیر کې امام غزالی رحمت الله علیه مبارک چې ورته روټي ورکولا ورته وی تاسو کې امام غزالی سے ورته فرمایي زد موسی علیہ السلام عاشق ما امام غزالی رحمت الله علیه دا ورته فورا ونول جز محمدی به خوینالی روټي به خوینه خوري هغه روټي واغستل او ډیر په مینه باندې ورته کېناستل یو بل لیول ګورای دا څومره احسان را باندې وکړو. امام غزالی رحمت الله علیه مبارک میں چروټي ورکړه نو دروازې سره بهر ودرې دو دعا وکړه چې یا الله خدایا زما یو درخواست دی هغه دا الله زمون په طعام کې برکت واچوا چې زخپل طعام حصہ زما چې څومره سفر مخه ته پروت دی چې هغه ټول د میاشتې خرچه هغه زدي تکې د مودودي ور باندې الله رب العزت هغه وخت ضرورت پوره کی. دای سوچو نو چې خدای زم چالت زمونږ روټي بیا پخې چې زر زر خورم خدای زما حصہ کې برکت واچوا چې دیوی میاشتې حصہ ورته پرېدم بس چلاړو مرګرو ته ویل رونو اسی به موږ تاسو روټي تقسیمو پخوبه ما تخپل حصہ راکې زما په کار ده مرګرو ویل ستادو مر حصہ کېږي والا حصہ دی خو په دې باندې څه کوي زما په کار ده
امام غزالی رحمت الله علیه مبارک چې یو لاله هغه ته کې خو د چداواله داستاسه حصہ د طعام دی او په دې باندې خپل بچی مشغوله وا ان شاء الله چې د حج نه را واپس شم به په ترتیب ان شاء الله برابروم. وي ته حج رواني؟ وي وي ته څوک؟ وي بس د خدای بندګانو بس داوالي د خدای بندایم او راغلم بس نور د نزو واپس هم تر نسعوز معاوضه خو نه غواړم. امام غزالی ډیر اوچت سړی دی. موږ وتا څنګه نن چاته روپۍ ورکو ما بلش په تفسیر کې د طالبانو او د عوام ورونو ته خبره کوله باندې عائشه رضی الله عنها بچاله صدقه ورکړه کنه نو به خادم ورول ګلو تلاړ شه چې هغه سوې نو هغه بچی لاړو واپس پراغه وي موري هغه خو ډیره دعا وکړي بي عائشه رضی الله عنها بل سن برکل و یا الله چا چې زما صدقه قبول کړ خدایا وی خړلا یا الله جنت الفردوس ورته ور نصیب کا چې زما صدقه وخړلا هغه منو ویزا خو په ګلنه خبره ده هغه زمونږ پښتنه معاشره ده کچاله دی جوړ جامې مغستی نو چې مانزه ولاړ لګا دا ماګه کپڑا نه ما بډه خواري کړي وا ما ځخه کپڑا ورته واخلم. الله اکبر شپېلی کې ولې نه خو خلکو ته ښکارګه چې ما داسې توره کړي دا سم کویرونو الله دې مونږ ته دا عادت راولي کوم عادت چې زمونږ د صالحاو اولیاء لوی خلقو. امام غزالی رحمت الله علیه مبارک را روان شو یهودیانو باندې شپراغلا خوب باندې وددي دا خوب ګوري خزه خوب ګوري موسی کلیم الله علیه السلام سرداری کونین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دوړ لاسونه ور کړی دي حضور علیہ السلام دروازې تر آغه موسی کلیم الله ته تپوس کی اے دا الله حبیبا کم خوازی او اے دا الله کلیم استا امتی باندې نه هردا زه تپوس تر اغلما موسی علیہ السلام مبارک میں سرداری کونین توئی زستا د امت شکریہ دا کول د پار راغلی ما آغا یهودی خوب گوری خزه خوب گوری چې موسی علیہ السلام او سرداری کونین دوار رال موسی علیہ السلام ورته خوب کې وی اے بچیا کما خوشاله ولغواړي د دې نبی په لاس باندې بیعت وکا کما خوشاله ولغواړي د دې نبی په لاس باندې بیعت وکا او د دې نبی کوم بچي چې راغلو زر زر لاړه او دا غي په لاس باندې او دا غي په زبان باندې چې کوم کلمه راځي هغه اقرار سره خپل اقرار یو ځکه دې په خوب نه هیبتناک را پاسېدو بیبي ورته وی سرنګ چل دی وای خوب می ولیدو وای خاوند مام خوب لیدل شابه چې زرزو. امام غزالی رحمت الله علیه سترګې ورغلې دي چې دوه کسان رال یو زنانه دا او بل سړی دی ورته وی امام غزالی پاسا مونږ ته د ایمان او د توحید کلمه وایا ورونو دا د امام غزالی رحمت الله علیه د لږ وخت لپاره د نفس سره مقابله وا د نفس سره مجادله وا نفس ته ورکول معاقبه چې خپل نفس کنټرول لاندې راوستو ثابت خاندان الله په ایمان مشرف کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته خوب ترازی امام غزالی رحمت الله علیه تا وې ته چې کله مدینه منوره ترازی نظام سره زما پلان کې او پلان کې امته مراوله یعنی پلان کې او دا خزم مراوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه په خپل عاشقانو کې شمار کړ وې چې کله لاړل دیتا الله رب العالمین مدینه طیبه کې مرګ راوستو. دا کس چې پلاره کې مسلمان شو مدینه منوره کې وفات شو چاته تاسو کو خوب کې چې الله در سره سم معامله وکړه وای الله جل جلاله را سره انتهایی کرم او احسان کو ځکه چې ما ته نور اعمال ډیر سختو خو چې ځکه مسلمان شوم او د مدینه طیبه په لار را روان شوم زما په زبان باندې بل کلمه نه راغله مگر اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حمید مجید. زمان ټوله وظیفه هغه چې کوم دی د دې حج په سفر کې هغه درود شریف په نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزیزانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود کی برکات د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د شان نه الله اچولی شان د نبی علیہ السلام اوچت دی چې هغه درود دا اوچت مقام دی لوی مرتبه ده. نو ما د حضور علیہ الصلوۃ والسلام واقعا بیان ولا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی امینه هغه کورتا
تشریف آوری وشوا او حضور علیہ الصلوۃ والسلام راوستو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته وخت راولو د بیبي امینی کور د پلار او د خاندان هغه په ابها مقام کې اوسېدل. الته تلو دا مور ده دی الته لاړه او د هغوی ملاقات د پاره د خپل والدینو ملاقات د پاره او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه ایمن چې دا د بیبي امینی انتهایی د ژوند اهم ملګری وه او ډېرې مشورې به هغې سره وي. دا یې د ځان سره بوتلله او یاده چې حضرت صیبه ور سره وه. بهرحال دوی لال په سفر باندې او هلته د رب العالمین فیصله دا ده چې اوس په شپږو کالو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو لویه مسله مخې ته راځي او هغه مسله څه ده؟ فراق د مور. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مور په سفر کې دنیا نه هغه تشریف آوری وکړه او بیبي امینه په سفر دوران کې د سردار کونین نه د جدائی صادر په مخ باندې واچولو. سردار کونین ایمن وای ما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته قتل او بیا به می د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دې شپږ کلنۍ کې دغه د صبر نه ډکې سینې ته قتل. ورونو په ایمان وای ماشوم خلره خبره ده مور چې د چا وفات شي ما ته شکر دا په بل سره دی لګېدلی الله جل جلاله گواه دی په بل څه ما ته دی لګېدلی قسم بالله چې ما کله د مور کټ ته اوږه ورکړه او دا مې یقین راغی چې مورې باس دا ستا اخري هغه خدمت دی چې زه کوم بیا مورې ما ورته ملاقات په قیامت کې کېږي. هغې وخت نه زما په زړه باندې درد راغی او ما به تقریبا لږ شپې مسلسل خوب به نه کړی بس ناس به وم لکه نو سوچ مې کولو چې ملا ستا 40 کاله عمر دی د مور فراق در باندې شکر راوستو. سنی د سردار کونین ته سلام، سنی د امام الانبیاء ته سلام، صبر او استقامت د دو کون سردار ته سلام. ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی سردار کونین مبارک میں اولی دلو چی د مور پا قبر باندے خور باندے لاس وحلو سترگ مبارکو نے اوخ کی راگ لی ماتوئی اے اما جان موتا با یوازی زو او مور بران دلتا یوازی پاتی کی گی زبزان پوی نشو ما پقی کی انی ولو ما ورتویل اے بچڑیا تاخو نپلار اولی دلو او چه د مور د محبت و خراغه اے بچڑیا د مور د سوری نم محروم شلے اے بچڑیا صبر کوا ما توی اے ایمنا اے اما جان زما دے پر رب ذوالجلال قسم ہوئی چه مرگ آواز زما د مور د پار انتخاب شوه نه دے مرگ زما د پلار د پار آواز انتخاب شوه نه دے مور مملاڑا پلار مملاڑو زبم پدیلار باندې زما ما تو اے زما ایمنا خبکی گما مال تسلی مرا کوا زما یو دو خبری دی پرید چه مور سره او کما وی د مور قبر تا ولار دے مور تا وی اے گرانی مورے زکستا د سوری نا محروم شما نما سر دیر لوی انتہائی ذات چی اغد دو جہانو پیدا کون کے ذات تے اگر اب چی اسمان و زمینی پیدا کرے دے ماخ پلزان پاغے باندے سپار لے دے موری تمہیں پاغے باندے اس پار لے وی بیچ کل راتی خوشو ماویل چی مالمنے پری خدا بید مور قبر تلاڑو بے بد مور قبر تسوئے وی د مور قبر تا ادری دور تا فرمائی اے گرانی مورے قبر دیر انتہائی خطرناک سفر دے اے موری زچکم سفر کی آوازی پاتی ما نور بگورما ہوا بگورما کتگیشم اوبا اس گما اے موری پدا سے سفر لاڑے
چې تا سره اوس التبل ملګری اشته دینا او د دنیا نورم درته نشتا د دنیا سورم در سره نشتا اے مورې دا دومره لوی سفر دی ځان سره تو خوړل پکار دی سردار کونین د شپږو کالو دی تقریر کوي امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه لیکلی وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دلته دی یوې جمعې خطبه تقریر کړی دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک باندې وې دې دوران کې ام ایمن وای چې کله حضور پاک را روانې دلو نو وې خپل مور ته ولیدل دغه وخت کې سینې او سو आवाज وکړل سینې مبارک نه سو आवाज را اوتل وې زړه ورنږدې شم ماته هغه کې چا پیر کړې وې ماته وې چې ام ایمن مور دا او مور دا بهر حال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذات اقدس با برکت د یتیمۍ سپېړې هغه مو دا بل سپېړه وا د دینه بعد د حضور علیه الصلاۃ والسلام زندگی امتحانات به اوس اخوا سیوا کیږي اخوا د نبی علیه السلام د سمره عمر کې وسعت راځي دومره به امتحانات او دروازې کلاويږي د نبوت حالات د چیزي پیغمبر علیه السلام به صادق وي امین وي د پیغمبر علیه السلام مشورې به منل شي د نبی علیه السلام خبرې به منل شي خو چې کله د دې خبرې आवाज وکړي چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله دغه دوران کې به بیا پیغمبر د هغه القاب دوی لاندې را وګرځي به صادق نه غني به امین نه غني او به ورته کله لیونه او کله ساحر وي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.